السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو زده کوونکو، ستاسو اتم سیم د کیمیا د درسونو لړۍ دوام لري. نن دوم درس ته راغلي یو. تیر درس د اټوم تاریخچه وه، خو نن هم د اټوم د تاریخچې پاته برخه ده. تاسو به نن پوه سئ چې کوم عالمانو رادرفورد، نیلز بور د اټوم په اړه څه ویلي دي او د اټوم دپاره یې کوم شکلونه وړاندې کړي دي او اوسنی اټوم یا اوسنی اټومي نظریې د اټوم په اړه څه دي. که غواړئ په دغو مسایلو باندې پوه سئ، زموږ سره پاته سئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، که ستاسو په یاد نن څلرمه نظریه ده. پام ویي چې مخکې موږ یوه نظریه د دیموکرات ویلې وه چې د اټوم لپاره یې نوم کښېښوئ، کوچنیتري نظریه ونومول د موادو. دوهم جان دالټن و چې د اټومي تیورۍ یا نظریو بنسټ ایښودونکی هم ورته وایي او د اټوم لپاره یې کروي موډل هم وړاندې کوي. دریم عالم چې و جوزف تامسون و چې د اټوم لپاره د کشمشي کیک موډل هم وړاندې کوي او دا یې وویله چې مثبت او منفي چارجونه یو د بل تر څنګ قرار لري. نو راځو څلرم عالم چې د اټوم په اړه یې خپل نظر وړاندې کړی دی رادرفورد دی. رادرفورد ډیر مشهور عالم یا فیلسوف دی چې د اټوم په اړه یې ښه نظر ورکړی دی. د نظریې مهم ټکي یې دا دي چې اول د واره موږ راځو د نظریې کې کوم مهم ټکي وویل. اول هر اټوم یو کوچنی مثبته هسته لري. یعنې دا مخکې خو دا نظر موجود و چې مثبت او منفي چارجونه یو د بل په څنګ کې قرار لري. خو رادرفورد دا ثابته کړله چې یا مثبت و منفي، یعنی د تامسون نظریه یې رد کړله. لکه موږ چې د هندوانې مثال ورکړي، موږ په هندوانه کې دا زونډې خپرې سوي دي، دا لکه الکترونونه او خپله د هندوانې دا جوړښت چې دی دا لکه پروتونونه. خو ده ول یا رادرفورد دا ثابته کړله چې یو اټوم چې دی یو مثبته هسته جلا لري. یعنی اټوم چې دی په یو ځای کې ټول مثبت چارجونه یو ځای سوي دي او چار چاپیره یعنی شاوخوا یې بیا الکترونونه موجود دي. یعنی دا جلا کړه چې مثبت چارجو ذخیره یو ځای او د منفي چارجو ذخیره بل ځای ده. یعنی هر اټوم یو کوچنی مثبته هسته لري. یعنی دا کوچنی مثبته هسته دا معنی چې یو مثبتې ذرې په هسته کې دي او نورې منفي ذرې بیا په مدارو کې دي. او بل د اټوم وزن زیات په هسته کې دی. دا به وروسته بیا موږ معلومه کړو ځکه د اټوم زیات وزن په هسته کې دی. ګرانو زده کوونکو، درنې ذرې د اټوم په هسته کې دي چې بیا موږ وروسته وایو چې اټوم درې اساسي ذرې لري. وروسته بحث پر کوو. یو الکترون دی چې په مدارو کې دی، دوه دانې ذرې چې ډېرې مشهورې او درنې دي، پروتون او نیوترون دی. دا پروتون او نیوترون چیرې دی؟ په هسته کې دی. نو چې په هسته کې دی دا در ټولو ډېرې درنې ذرې دي. نو چې ډېرې درنې ذرې دي نو ځکه د اټوم زیات وزن چیرې دی؟ په هسته کې دی. نو ګرانو زده کوونکو، عالمان وایي تقریبا 99.99% وزن د یو اټوم په هسته کې دی. دا معنا لري چې ټول وزن د اټوم په هسته کې دی او ډېر کم اندازه وزن به په مدارو کې. علت خو تاسو پوه سوله، ځکه به د اټوم په هسته کې ډېر وزن یي چې درنې ذرې هلته موجود دي. دا چې کومې ذرې دي د دې په اړه انشاءالله په راروان درس کې د اټوم اساسي ذرې زموږ درس بیا بحث پر کوو. دریم یې دا وویله ګرانو زده کوونکو، وایي د هستې حجم د اټوم د حجم په نسبت ډېر کوچنی دی. د هستې حجم د اټوم د حجم په نسبت ډېر کوچنی دی. تاسو دا فکر ونه کوئ چې تا خو مخکې ویله چې د اټوم وزن ټول په هسته کې دی، یعنی هسته یو درنه برخه ده د اټوم. او اوس بیا وایه چې د اټوم حجم د هستې حجم چې دی د اټوم د حجم په نسبت ډېر کوچنی دی. دا فرق لري. اوس موږ وایو بعضې شیان دي ګرانو زده کوونکو ډېر ځای نیسي، حجم ځای نیولو ته وایي. زه یو مثال در کوم. پنبه که تاسو وګورئ ډېر ځای نیسي، یعنی حجم یې ډېر، وزن یې کم. مګر اوسپنه وګورئ، حجم لږ ځای نیسي مګر درنه. نو تاسو دا فکر مه کوئ، هسته چې ده د حجم له لحاظه حجم ځای نیولو ته وایي لږ ځای نیولی دی. په اټوم کې ډېر لږ ځای هستې نیولی دی، مدارو ډېر ځای نیولی دی، حجم یې کم
وزن یې ډېر. نو ځکه موږ وایو چې د اټوم د هستې حجم د اټوم د حجم په نسبت کوچنی دی. د یو مثال ویلی دی، وایي که چیرې زه یو نقطه کښېږدم ګرانو زده کوونکو، یو نقطه ایږدم، مثال دا سیمپ کې زه یو نقطه د تختې پر مخ ایږدم، وایي دا نقطه لکه هسته او دا ټوله سیمپ لکه اټوم. نو تاسو خپله فکر وکئ چې باره اټوم ډېر غټ دی که هسته، یعنی اټوم ټوله سیمپ سو او هسته یو نقطه سوله، څونه کوچنی ځای به په یو اټوم کې د هستې نیولی، مګر وزن یې ډېر دی. همدارنګه یو بل مثال یې ورکړی ګرانو زده کوونکو، که چیرې تاسو د فوټبال میدان وګورئ، دا د فوټبال میدان که موږ اټوم فرض کو، دا ګین چې د فوټبال میدان په منځ کې قرار لري، دغه ګین لکه هسته، یعنی بیا هم درته وایم اوس ګین وګوره او د فوټبال میدان وګوره، یعنی د فوټبال میدان څونه غټ دی او ګین په فوټبال په میدان کې بیخي یو کوچنۍ برخه معلومیږي. اټوم کم اټوم دغونه غټ وي خو هسته یې دغونه کوچنۍ وي. تاسو دا فکر ونه کوئ چې ښه دا سیمپ یو اټوم دی یا دا د ګین میدان یو اټوم دی، یا داسې نه وایي ګرانو زده کوونکو چې سیمپ یو اټوم دی او دغه نقطه هسته سوله. د دې مطلب ماسې دا دی چې تاسو ته دا فکر درکوي چې هسته نسبتا اټوم ته یو دغونه کوچنۍ برخه ده. موږ داسې نه وایو نقطه هسته ده یا سیمپ اټوم دی یا د ګین میدان اټوم سو ګین مثال هسته سوله. تاسو دا فکر کوئ چې ښه اټوم دونه غټ دی او هلته استاد وایي چې په سترګو نه لیدل کیږي. صحیح خبره ده، ماسې دا یو فرضیه ده. فرضیه معنا یو شی تشبیه کوي، یعنی هسته و اټوم ته دغونه کوچنۍ برخه ده. همدارنګه بله مهمه خبره دا ده ګرانو زده کوونکو، وایي د اټوم ټولې ذرې په هسته کې دي. بیا موږ تاسو وایو اټوم هسته چې ده په منځ کې قرار لري، یعنی منځنۍ برخه د اټوم چې ده دا هسته ده ګرانو زده کوونکو، او په دا ټولې ذرې چې هر څو ذرې هغه ټولې په هسته کې دي. یوه ذره د الکترون په نامه چې ده هغه په مدارو کې ده. نو ځکه هسته ډېر وزن لري. نوې څېړنې سوي تقریبا در 200 زیاتې ذرې د یو اټوم په هسته کې دي، خو مهم یې 2 دانې دي، پروتون او نیوترون. وروسته بحث پر کوو. یوه مهمه ذره د الکترون په نامه په مدارو کې ګرځي. نو اوس راځو بل مهم کار چې رادرفورد وکړي ګرانو زده کوونکو، هغه دا دی چې د اټوم لپاره د شمسي نظام موډل وړاندې کړي. دا ډیره مهمه خبره ده چې بیا تاسو لوړو سیمپو ته ولاړ سئ، د خیره کانکور امتحان ورکوئ، عمومي یو امتحان اخیسته کیږي. داسې سوالونه کانکوري کم دي، لکه موږ چې ول 2 رقمه پوښتنې څه کوي. کروي موډل د اټوم لپاره چا وړاندې کوي؟ دالتن. د کشمشکیک موډل چا وړاندې کوي؟ جوزف تامسون. د شمسي نظام موډل چا وړاندې کوي؟ رادرفورد. مخکې مې هم درته ویل چې موډل داسې یو شی ته وایي چې تا یو شي په اړه معلومات نه لري او یو بل شی پیژنې، هغه یو تشبیه والي ته موډل وایي. نو رادرفورد د اټوم لپاره د شمسي نظام موډل څنګه وړاندې کوي؟ ګرانو زده کوونکو که تاسو فکر وکړئ، شمسي نظام دې ته وایي چې لمر یې مرکز دی او نه سیارې یا زیاتې سیارې د لمر پر شاوخوا باندې راګرځي. هره سیاره خپل مدار لري، معنا لمر یې مرکز سو، په دا هر مدار کې یو سیاره ګرځي. داسې نه کېږي دا سیاره د دې مدار ته نه ورځي، د دا سیاره د دغه خپل په مدار کې ګرځي، دا بل مدار ته نه ورځي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې مدارونه دي، په دا هر مدار کې بیا خپله سیاره ګرځي. نو ده وویله وایي اټوم عین جوړښت لري لکه لمر چې د شمسي نظام مرکز دی، دغه لمر یې د اټوم هسته فرض کړه. مثال یې وویل وایي لکه څنګه چې لمر د شمسي نظام منځنۍ برخه لري، دغسې په یو اټوم کې منځنۍ برخه څوک لري؟ هسته لري. لکه څنګه چې هره سیاره په خپل مدار کې ګرځي، دا یې د الکترون سره تشبیه کوي. وایي همدارنګه په مدارو کې د الکترون په نامه ذره سته. په مدارو کې د الکترون لکه څنګه چې سیاره په خپل مدار کې ګرځي، د هغه رقم الکترون هم په خپل مدار کې د حرکت په حالت کې دی. هر مدار خپل الکترون لري. نو سیاره د الکترون سره تشبیه کړه، مدار یې خپله مدار ته وویلی، لمر یې د هستې سره تشبیه کوي. یعنی لکه لمر چې د شمسي نظام مرکز دی، هره سیاره په خپل مدار کې ګرځي، د هغه رقم د اټوم مرکز هم هسته ده
او چار چاپیره یې مدارونه دي. په همدارنګه د اټوم په مدارو کې چې دی الکترون ګرځي، لکه د شمسي نظام په مدارو کې چې سیاره ګرځي. مخکې موږ ویله ګرانو زده کوونکو د اټوم دننه برخه چې ده هسته ورته وایي. په هسته کې زیاتې در 200 زیاتې ذرې شته، خو مهمې 2 دانې دي چې یو د پروتون په نامه ده، پروتون چې بیا وروسته بحث هم پر کوو، او یو د نیوترون په نامه ده. د نیوترون که بیا ستاسو ته سوال پیدا شي چې د دې پر سر ولې مثبت علامه ورلیکي، معنا دی مثبت چارج لري. د دې پر سر ولې صفر ولیکي، معنا دی خنثی دی. پر دې بشپړ بحث لرو. ماسې دونه زده کړئ چې د یو اټوم منځنۍ برخه کې هسته چار چاپیره مدارونه، په مدارو کې یوه مهمه ذره د الکترون، په هسته کې 2 مهمې ذرې دي پروتون نیوترون. د هستې حجم ډیر کوچنی مګر وزن یې ډیر، د مدارو حجم زیات مګر وزن یې کم. همدارنګه راځو د دې نه وروسته ګرانو زده کوونکو رادرفورد یو بل کار هم وکړي. که څه هم دا د اتم سیم په سویه یو څه لوړیږي، خو زه یو لنډ کتنه ورته کوم، ښه دی چې یو څه معلومات مو ډیر سي. رادرفورد راولاړ سو د الفا په نامه ذره، د الفا په نامه ذره یا شعاع. د الفا چې ده دا مثبت چارج لري ګرانو زده کوونکو. دا یې په یو جسم کې راواخیستلې دا وړانګې او دا یې واردې کړلې، دا وړانګې یې واردې کړلې، دا رقم یې واردې کړلې د سرو زرو پر یو اټوم باندې. مثال دا داسې یو پرده ده، دا پرده سره زر، ایو معنا سره زر. مثال لکه د ورقې پاڼه، دا مثال پاڼه ده د سرو زرو یو نازکه پاڼه ده. دا پاڼه یې داسې راواخیستله، دغه شعاعو ته یې کښېښول. نو کله چې دا شعاوې وریلا کړې ګرانو زده کوونکو او دلته یو سکرین ورته ولګوئ. دا سکرین داسې یو خاصیت لري چې دا وړانګې خو ډېرې کوچنۍ دي، دا نه معلومیږي. دغه سکرین د دې د لیدلو وړتیا لري. دا وړانګې ډېرې تېرېدلې، دا وړانګې ډېرې تېرېدلې. بعضې کتابو کې وایي تقریبا 299 وړانګې تېرې سوې، 299. یوه وړانګه بیرته راګرځېده، یوه وړانګه بیرته عموداً راګرځېده. دا رقم یعنې تقریبا 299 وړانګې وتلې، یوه وړانګه راګرځېده. دا باره موږ داسې لیکو 1/800. څه معنا؟ که 800 وړانګې پر دا سرو زرو واردې سي، یوه وړانګه یې راګرځي. دا 1/800 څه معنا لري؟ یعنې دا معنا که 800 وړانګې پر واردې سي، یوه وړانګه د دغه 800 څخه راګرځي. دا ولې راوګرځېده؟ ما درته وویل چې دا بیا په 10م سیم کې بشپړ وایي. ماسې دونه زده کړئ الفا وړانګه مثبت چارج لري. ده دا معلومه کړه ول که رښتیا هم دغه اټوم یو مثبته هسته درلودله، نو دا وړانګه به بیرته راوګرځېږي. کله چې ده وړانګې واردې کړلې، تېرېدلې، وروسته یوه وړانګه بیرته راوګرځېده. تاسو په دې پوهېږئ چې دا وړانګه ولې راوګرځېده؟ دا وړانګه ځکه مثبت چارج لري او په اټوم کې هم یو غني برخه د مثبتو چارجو ده چې هغه هسته ده. او چار چاپیره بیا څوک دي؟ مدارونه چې په هغه کې الکترون دی. نو دغه مثبته دغه شعاع ځکه بیرته راوګرځېده چې پر دا مثبته برخه ومښتله، بیرته دا مستقیما راوګرځول. یعنې دا معنا لري چې بالاخره دی پر هسته وارده سوله. هسته در دغو چارجو دی قوي مثبت چارجونه دي، مثبت یو بل د پکوي، نو ځکه دا شعاع راوګرځېدله. زموږ مطلب ماسې دا دی، یعنې د دې څه دا معلومه سوله، رادرفورد وویله چې خپله دغه وړانګه چې ده په اصل کې دا مثبت چارجونه او منفي چارجونه یو د بل په څنګ کې نه دي، بلکې مثبت چارجونه یو ځای او منفي چارجونه یا الکترونونه د اټوم پر شاوخوا باندې راګرځېدلي دي. کیدای شي دغونه د دا شکل څه پوه سوي یاست. نور زموږ ډېر بحث پر دې نه دی. که بیا هم یو چاته سوال پیدا سي چې ولې سره زر انتخاب کړه چې پر سرو زرو یې واردې کړې؟ سره زر بیا د ډېرو نازک کېدو قابلیت لري. تر څو دا وړانګې د ضخامت یې ډېر کوچنی سي، هغه وړانګې پر واردې سي بیرته راوګرځېږي. یعنې په دې معنا ده چې دغه ضخامت یې ډېر کوچنی کېږي چې د دوی دغه ضخامت د یو اټوم غوندې سي، کم نه سي، ډېر باید کم سي. په دې خاطر یې سره زر ورته انتخاب کړه.
خیر کیدای شي دغونه معلومات مو حاصل کړي که بیا هم په دې سم نه یاست پوه سوي بیا د خیره په 10م سین کې به د دې په اړه بشپړ معلومات وایي. راځو 5مه نظریه نیلز بور ورکړه. نیلز بور ګرانو زده کوونکو نیلز بور هم یو عالم و ډینمارکی په 1914 کې یو نظریه ورکړه. دا هم په 10م سیم کې بشپړ وایو خو دلته دغونه وایي چې نیلز بور څه وکړله ول هر الکترون ټاکلی مدار لري. هر الکترون ټاکلی مدار لري. کله چې ټاکلی مدار لري په خپل مدار کې دی د حرکت په حالت کې. په دغه مدار کې چې دی د حرکت په حالت کې دی نه انرژي اخلي او نه یې هم څه کوي د لاسه یې ورکوي. تاسو راسئ دغه شکل ته وګورئ ګرانو زده کوونکو. دغه شکل که چیرې موږ تاسو مد نظر ونیسو انشاءالله د نیلز بور په نظریه ډېر ښه پوهیږو. لکه چې نیلز بور ویله ول موږ مخکې ویله چې اټوم د څو برخو څخه جوړ دی بیا وایي د خیره په اټوم کې 2 برخې ډېرې مهمې دي ګرانو زده کوونکو. یوه ته وایي هسته. مثال دا د اټوم هسته ده. مخکې مو ویله چې په هسته کې 2 مهمې ذرې دي یو د پروتون په نامه او بل د نیوترون په نامه. بیا انشاءالله بحث پر کوو زموږ سره روان درس د اټوم اساسي ذرې دي. او یوه ذره چې ده موږ ول د الکترون په نامه ده هغه چیرې ده ګرانو زده کوونکو هغه په مدارونو کې ده. هغه ذره چې الکترون نومیږي هغه بیا په مدارو کې د بعضې وخت د دې پر سر منفي ورلیکي. دا بیا په دې خاطر چې دی منفي چارج لري. انشاءالله په دې بشپړ بحث راتلونکي ساعت کې بحث پر کوو. خو اوس ماسې د نیلز بور څه وایي؟ وایي هر الکترون ټاکلی مدار لري. څه معنا؟ یعنی دا مدار اول مدار دی دا دوم مدار دی. ان معنا مدار دا معنا دریم مدار دی. بیا د خیره وایي دغه اول الکترون خپل مدار لري دوم الکترون خپل مدار لري دریم الکترون خپل مدار لري. دا الکترون دې مدار ته نه راځي دا دې مدار ته نه راځي. هر یو په خپل مدار کې د حرکت په حالت کې دی. په دغه وخت کې نه انرژي اخلي نه د لاسه ورکوي. که بیا په 10م سین کې به انشاءالله د دې په اړه اړخیزه معلومات وایي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې هم پوه شئ چې د اټوم لپاره مختلف جوړښتونه وړاندې سوه. اول د واره که ستاسو فکر دی جان دالتن یو موډل وړاندې کوي ول اټوم یو کروي شکل لري. ول یو اټوم چې شکل لري کروي. د ده نه وروسته چې نکي نظریاتو انکشاف وکړي بیا جوزف تامسون راولاړ سو. جوزف تامسون وویله ول اټوم چې دی داسې یو جوړښت لري چې مثبت او منفي چارجونه یو د بل په څنګ کې خپاره سوي دي. چې هم دا نظریه غلطه سوه هم دا چې وروسته عالم نوي څېړنې بیا رادرفورد که ستاسو په یاد دی رادرفورد بیا ویله چې یا دا د ده نظریه غلطه ده. مثبت و منفي چارجونه یو د بل په څنګ کې نه دي بلکې مثبت چارجونه ټوله یو ځای راټول سوي دي او منفي چارجونه د دوی پر چار اطراف ګرځي. خو وروسته نیلز بور موډل بیا څه ویل؟ نیلز بور بیا ویله ول تاسو دا فکر کوئ چې مثبت چارجونه رښتیا هم یو ځای دي خو منفي چارجونه چې الکترون نومیږي دا په خپلو مدارو کې د حرکت په حالت کې دي. یعنی د خالي دغونه ویله چې مثبت چارجونه په منځ کې چاپیره منفي چارجونه دي. د بیا ویل چې مثبت چارجونه په منځ کې خو دي خو دا منفي چارجونه چې الکترون نومیږي دا په خپل مدارو کې د حرکت په حالت کې دي. نوي څېړنې بیا څه وایي؟ نوي نظریه یا دې ته کوانټم نظریه وایي. نوي نظریه بیا څه وایي؟ نوي نظریه عین وایي چې مثبت چارجونه د یو اټوم په هسته کې دي مګر الکترونونه د ګرز و غبار په شکل یعنی داسې ګرځي لکه وریاض. تاسو زده کوونکو وریاض لیدلې ده داسې لکه دوړې ګرز و غبار. نوي څېړنې بیا وایي دا الکترون چې د هستې پر شاوخوا باندې ګرځي دا په یو اوربیټال کې ګرځي. اوربیټال بیا د خیره په لوړو سیمپو په 10م سیم کې پیژنو. ماسې دونه زده کوي په نوو څېړنو کې دا ښیي دا الکترون چې د هستې پر شاوخوا ګرځي دا داسې لکه یو ګرز و غبار چې همدغه ته ګرز و غبار ته خپله الکتروني وریاض وایي. همدغه ګرز و غبار ته الکتروني وریاض وایي. ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د اټوم د تاریخچې په اړه پاته نظرونه
انشاءالله تاسو ډېر څه زده کړله بیا به هم په راتلونکي درس کې د اټوم پر برخو اساسي ذرو باندې بحث وکړو ښه وخت ولرئ السلام علیکم